السلام علیکم. زه چې کوم ځای ولاړ یم دا د زیتون ونه ده، اولف چې ورته وایي. او تاسو ته پته ده چې دا زمونږ په اسلام کې د دې یو خاص مقام دی د زیتون. قرآن پاک کې هم د دې ذکر راغلی. انساني صحت لپاره دې ډېرې زیاتې فایدې دي. او د دې دا پاڼې چې کومې دي دې کې داسې اجزا دي که نه چې دا ته قهوه تاسو استعمالوئ، د زیتون د پاڼو قهوه یا د دې پاوډر تاسو جوړ کړئ د زیتون د پاڼو او هغه تاسو استعمالوئ نو وزن ډېر زیات کموي. بهترین څیز دی او دا ازموده دی چې ما چاته هم د دې پاڼې ورکړي د وزن کمولو لپاره نو هغوی ماته ډېر ښه رزلټ راکړی، مطلب رسپانس یې ډېر ښه راکړی. ویلي چې یاره په میاشت کې زموږ 4-5 کیلو پورې وزن کم شوی دی. نو د زیتون د پاڼو قهوه یا د زیتون د پاڼو پاوډر تاسو استعمالوئ چې کومو خلکو کولیسټرول های وي هغه انشاءالله نارمل کیږي. که فیټ ډېر زیات سوی چربي په بدن باندې هغه هم کمیږي. ورسره شوګر هم کنټرول کوي. چې کوم د شوګر مریضان دي چې هغه د زیتون د پاڼو قهوه استعمالوي نو شوګر به مو انشاءالله کنټرول وي ورسره. نو ډېرې زیاتې فایدې دي. د زیتون د پاڼو هم فایدې دي، د زیتون دانو هم فایدې دي، د زیتون د تیلو هم فایدې دي او ډېر برکتي بوټی ګڼل کېږي. دا پاڼې د دې عام میلاویږي په انصاري دوکان نه تاسو ته میلاو شي یا چې تاسو سره نږدې باغ وي هغې نه یو څانګه راوشکوئ او هغه پاڼې صفا سوتره ووینځئ او هغه محفوظ کړئ او هغه بیا استعمالوئ. بل زیتون چې کوم دانې دي نو هغه ډېر زیاتې بهترین دي، خاص کر د زړه صحت لپاره، د کولیسټرول لپاره، د شوګر مریضانو لپاره، د معدې مریضانو لپاره، د چا هډوکي کمزوري نو د دې استعمال کوي نو دا فایدې به ترې حاصلېږي. بل د زیتون تیل الریډي ما په دې باندې ویډیو جوړه کړې ده. د زیتونو تیل چې کوم دي هغې ډېر زیاتې فایدې دي. کوم خلکو فیټي لیور وي، په جګر یې چربي وي هغې دې استعمالوي. کوم خلک وزن کنټرول کول غواړي هغې دې هم استعمالوي. د سکین مسلو کې، د ویښتو مسلو کې هم د زیتونو تیل تاسو استعمالولی شي. بیروني طور انفلمیشن کې یعنې په پړسوب کې، په سوجن کې ډېر ښه کار کوي. د زیتونو تیل مالش تاسو کوئ نو دا دردونه چې کوم دي دا کلاریږي ورسره. کم دی کې درد وي یا کم دی کې پړسوب وي د زیتونو تیل چې تاسو هغې باندې لګوئ نو بغیر د څه میډیسن استعمال نه به دردونه انشاءالله ختمیږي، پړسوب به ختمیږي. بل دې باره کې ویل کېږي چې د زیتون پاڼې یا د زیتون تیل یا زیتون په خپل اصل شکل کې، ثابت شکل کې د دې کې داسې اجزا دي چې هغه د کینسر خلاف جنګ کوي، د کینسر خلاف فایټ کوي. نو چې دا تاسو استعمالوئ نو انشاءالله بدن ته به ستاسو کینسر بیماري نه راځي او که چېرې الله دې نه کړي چاته کینسر وي نو نور دې خپل علاج کوي هغه دې نه بندوي. زه کله هم تاسو دا نه یم چې دا تاسو ټوټکي یا نسخې کوئ او علاج مه کوئ، جاري ساتئ خپل علاج هم ورسره دا خوراک هم کوئ، سبزیانې فروټ هم استعمالوئ، کومې نسخې دا هم استعمالوئ نو هغه فایده به یو په دوه کېږي. نو چې کوم د کینسر مریضان دي هغوی د زیتون خوراک هم کوي، د زیتون تیل دې هم استعمالوي او د زیتون د پاڼو پاوډر یا قهوه دې هم استعمالوي نو هغې کې هم ډېر زیاته فایده وي. بل د کومو مشرانو هډوکي ډېر زیات دردونه کوي، هډوکي خوږېږي یا کمزوري وي ډېر زیاته نو هغې لپاره زیتون استعمال ډېر بهتر دی. د دې استعمال طریقه سره ګوره زیتون تیل تاسو په داسې شکل کې استعمالولی شئ. سلاد مو جوړ کړله یا داسې بل څه خوراک وي او هغې د پاسه تاسو واچوئ. کوم چې کوم عربک ملکونه دي تاسو پته وي چې هغې هم دې شکل کې استعمالوي نو په سلادو باندې 2 چمچې زیتون تاسو خورئ نو دې سره به ستاسو وزن کنټرولي، کولیسټرول به هم کنټرولي. چې د ویښتو مسله وي د چا یا د سکین مسله وي نو هغې د زیتونو تیلو مالش کوي. دغسې چا جوړونه دردونه کوي نو جوړونو دردونه لپاره هم د دې مالش پکار دی. ډېرو خلکو ته کانسټیپیشن مسله وي یعنې قبض وي، خېټه ډېره سخته وي، دې لپاره دوایان استعمالوي خو فرق نه کېږي نو بغیر دوایي دا نسخه ده چې تاسو د شپې په تړمو اوبو کې یا په تړمو پیو کې 1 چمچ یا 2 چمچې زیتونو تیل اچوئ او هغه څکئ نو دې سره ستاسو چې کوم کولمو فنکشن دی هغه هم نارمل کېږي او هغه خشکي چې دا به ختمیږي او قبض به انشاءالله دې سره ماتېږي. زیتونو تیلو کې دا احتیاط کوئ چې دې کې 3 قسمه وي، یو ورجن وي، یو ایکسټرا ورجن وي، یو پومس آیل وي. نو دې کې چې کوم اصل زیتون وي که نه چې کوم خالص وي بهترین د خوراک لپاره هغه ایکسټرا ورجن دی، مطلب دا په بالکل د دانو نه خالص شکل چې کوم تیل راوځي مشین باندې هغه بهترین، ورپسې ورجن هم بهترین دي. خو باقي چې کوم دا پومس آیل دي نو دا دې کې څه کیمیکل اډ شوي دا په خالص شکل کې نه وي، دا مالش لپاره خو بهترین دي خو خوراک دپاره به دغه تیل نه استعمالوئ. نو که خوراک دپاره تاسو استعمالول غواړئ نو ورجن یا ایکسټرا ورجن زیتونو تیل یا اولیف آیل چې هغه استعمالوئ. باقي د دې پاڼې چې کوم دي داسې نقصاندې اثرات نشته، سایډ افیکټ یې نشته. پاڼې خامخا استعمالوي. د کومو خلکو وزن سیوای زه بیا تاسو وایم چې وزن کمولو کې، کولیسټرول ټي جي کمولو کې، شوګر کنټرول ساتلو لپاره د دې پاڼو کې قدرتي داسې اجزا دي چې ډېر زیاته فایده ورکوي. ستاسو چې کوم علاج دی هغه جاري ساتئ ورسره او ورسره د دې قهوه استعمالوئ، د دې پاوډر خامخا استعمالوئ، د دې نه دا فایدې واخلئ.